السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې د هر چا د واتساپ ډیټا راوباسئ. دوستانو که چیرې ستاسو ملګري وي که تاسو غواړئ چې د هغو د واتساپ ډیټیل معلوم کړئ چې دغه څه وخت آنلاین سو څه وخت آفلاین سو او څونه وخت یې واتساپ استعمال کوئ، نو دغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ ستاسو د هر چا د واتساپ ډیټا په خپل موبایل کې راوباسئ. نو دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. ځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدلو مخکې که چیرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نیو سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ په دا سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه ګنټۍ نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو د موږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخ تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. د دې لپاره به دوستانو تاسو په دا ټایټل باندې کلیک وکړئ، لاندې به ما تاسو ته اپلیکیشن لینک یا د هغه رقم اپس لینک لیکلی وي. نو دغه اپلیکیشن به تاسو ډېر په اسانه طریقه سره له هغې ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ، اوس که تاسو غواړئ چې د خپل ملګرو د واتساپ ډیټیل راوباسئ، یعنې دوستانو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې د خپل ملګرو ټوټل ډیټیل راوباسئ، یعنې ستاسو ملګري دي اوس هغه واتساپ څه وخت استعمالوي، څه وخت آنلاین سو او د هغه رقم څه وخت آفلاین سو، هغه تاسو ټول کتلی سئ. نو د دې لپاره به دوستانو دلته تاسو راسئ ټریکینګ کنټیکټ، تاسو به په دا پلس بټن باندې کلیک وکړئ. دا کوم اکاونټ چې وینئ تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. د هغه رقم دوستانو دلته به تاسو راسئ په نیم کې به خپل نمبر وښایاست، یعنې دوستانو اوس که تاسو یو نمبر سیووئ هغه ستاسو د هر چا په نامه سیووئ، دوستانو تاسو په هغه نوم ورکړئ. نو ګوره دوستانو ما دلته نوم علي ورکړئ. د هغه رقم ګوره دوستانو دلته به کنټري کوډ، دغه اپلیکیشن په هر ملک کې کار کوي. نو د دې لپاره به دوستانو تاسو راسئ خپله کنټري ور وښایاست. اوس تاسو په هر ملک کې واست، دوستانو تاسو په هغه کنټري باندې کلیک وکړئ. نو ګوره دوستانو زه راځم په دا کنټري باندې کلیک کوم او د هغه رقم په فون نمبر باندې به تاسو کلیک وکړئ. یعنې دوستانو اوس تاسو د ملګري هر نمبر ولوت دلته به تاسو هغه نمبر ولیکئ. نو ګوره دوستانو زه هغه نمبر لیکم. کله چې دوستانو تاسو هغه نمبر ولیکئ د هغه رقم به هغه ستاسو په موبایل کې اډ سي. نو ګوره دوستانو کله چې دغه تاسو ولیکئ د هغه رقم به تاسو په ټریک بټن باندې کلیک وکړئ. نو ګوره دوستانو زه په ټریک بټن باندې کلیک کوم. نو دلته ګوره دغه دلته ټریک سو. اوس ګوره کوم زما ملګری چې ده هغه آفلاین ده، د هغه رقم ګوره زه اوس راځم بیرته په خپل بل موبایل کې ډیټا خلاصوم. کله چې په بل موبایل کې زه ډیټا خلاصه کړم د هغه رقم به ګوره دغه دلته بیرته آنلاین سي. ګوره تر اوسه دغه دلته آفلاین را روان و او هغه اوس آنلاین سو. نو په دغه طریقه سره دوستان تاسو کولی سئ چې دا ملګري واتساپ ټریک کړئ. اوس که دلته دی هر څونه واتساپ استعمال کړي او په ورځ کې هر څونه وار خلاص کړی وي، څونه وار یې بند کړی وي او څو منټه یې استعمال کړی وي، هغه ټول ډیټیل به دی دلته تاسو ته په لاستر کړي. نو ګوره د دې لپاره به تاسو په هغه نوم باندې کلیک وکړئ، نو هغه ټول ډیټیل دلته دی تاسو ته درښیي. نو اوس که تاسو غواړئ چې د هر چا ډیټا راوباسئ، تاسو یې ډېر په اسانه طریقه سره راایستلی سئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ سوي وي ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او که چیرې تاسو زموږ چینل نیو سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ په دا سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو دوستانو که کومه پوښتنه لرئ، کومې ویډیو ته مو ضرورت وي، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.